السلام علیکم دوستانو. د مال او د دولت لپاره یو بهترینه وظیفه شریکه کوم چې ان شاء الله دا وظیفه که هر کس وکړي الله تعالی به ورته دومره مال او دولت ورکړي چې تر حساب به تیر وي. د کار او د روزګار او د کاروبار کې د ترقی لپاره دا یو بهترین عمل ده، یو طاقتور عمل ده. نو لہذا دوستانو دا یو وظیفه ده چې ډیره کوچنی ده، پر یو کاغذ باندې یو ولیکئ. ان شاء الله چې تر څونه وخت پورې دا وظیفه له تاسو سره موجوده وي، هغومره وخت به تاسو په کاروبار کې برکت زیات وي. تر هغه وخت به الله تعالی تاسو ته مال او دولت درکوي. تر هغه وخت پورې به تاسو په ژوندۍ کې خوشحالان وي. که یو انسان وظایف د مال او د دولت لپاره ډېرې کړي وي، خو بیا هم د کومه وظایفه چې دا مثلا هغه د مال او د دولت لپاره کومه نتیجه نه یې ورکړی، هغه کس د نن دا یوه وظیفه مو وازموي. یا مثلا له قرضداري څخه د خلاصېدلو لپاره یا د رزق د ډېرېدلو لپاره دا نهایت مجرب عمل ده، د وخت د بزرګانو ښودل سوی عمل ده او ښودل سوې طریقه ده. نو زه یې نن درته کوم چې بهترین عمل ده، طاقتور عمل ده. دوستانو که چیرې تاسو د رزق د پیدا کولو لپاره به انتها زیات کوششونه محنتونه کړي، د کاروبار کې د ترقی لپاره به انتها زیات کوششونه کړي وي، محنتونه مې کړي وي، خو بیا هم الله رزق نه درکوي، بیا هم ستاسو په کاروبار کې ترقی نه راځي، بیا هم ستاسو په کاروبار کې رکاوټ پر رکاوټ، نقصان پر نقصان، تاوان پر تاوان وي، نو هغه کسان باید دا یوه وظیفه هم نه وي چې ان شاء الله ډیره کوچنی عمل ده او ډیر طاقتور ده، ډیر پر تاثیر ده. زه دوستانو د دې وظیفې طریقه نقشه یا پر سکرین هم درکوم، لغه ځای څخه یې هم زده کړئ او درته ښیم، درته وایم او وخت یې هم درته ښیم. نو دوستانو د وظیفې طریقه داسې ده، د وظیفې عمل داسې ده چې هر وخت تاسو ورته اراده سوه د وظیفې ته چې دا وظیفه تاسو د رزق لپاره کوئ، د مال او د دولت لپاره او د پیسو د ډیرولو لپاره، د کاروبار لپاره، د روزګار لپاره یا له قرض څخه د خلاصون لپاره دا وظیفه تاسو کوئ. نو تاسو دا مثلا تاسو دا اراده وکړه چې دا وظیفه به کوئ، نو تاسو به دا وظیفه داسې طریقه باندې کوئ، داسې عمل به کوئ. اولین به اودس وکړئ. کله چې مو اودس وکړئ په ښه سنت طریقه سره، لغه نه بعد په داسې وخت کې به ولیکئ چې د نفلو وخت وي، 2 رکعاته نفل به وکړئ، یا د مکرو وخت به نه وي. کله چې د 2 رکعاته نفل وکړو، لغه نه بعد به قلم را واخلې او یو صفا ورقه به را واخلې. نو هغه صفا ورقې 2 دانې به را واخلې، پر دواړو به دغه نقشه چې ما پر سکرین درکړې ده دا نقشه به ولیکې، خاص پر دغه طریقه باندې. یعنې 2 صفا سپینې ورقې به درته کېږي، پر اولینه باندې به پر سر باندې بسم الله الرحمن الرحیم ولیکې. لغه نه بعد به داسې 4 خطې جوړې کړي لکه دا ما چې پر سکرین درکړي. په اول کې به یا فتاح ولیکې، په دوم کې یا وهابو، بیا یا رزاقو، بیا یا باسطو، بیا په دې بل کې بیا یا باسطو، یا رزاقو، یا وهابو، یا فتاحو، د ستر بدل بکې، بیا په دې بل کې یا وهابو، یا فتاحو، یا باسطو، یا رزاقو، دا به ولیکې. په اخرنی لیکي کې یا رزاقو، یا باسطو، یا فتاحو، یا وهابو، دا به ولیکې. یعنې دا به یوه نقشه تیاره شي، پر سر بسم الله، نور داسې د الله تعالی نومان په دې خطو کې، هغه ورقه به څنګ ته کېږي. دوهمه ورقه به راواخلې، پر دومه ورقه باندې به هم په دغه ترتیب سره ولیکې لکه څنګه چې اول وه. نو ده به داسې وکړي، دا یوه ورقه به مثلا راواخلې، وبه پیچې په خپل جیب کې، په خپله بټوه کې، د محفوظ ځای کې به د سره کېږدې په خپل جیب کې. او دوهمه ورقه به راواخلې، په کور کې په دیوال کې به پر میخ باندې ټک وي یا به راوځړوې د قبلې شریفې وخواته. نو دا عمل چې ته وکړې چې تر څو پورې دغه وظیفه له تاسو سره په خپل جیب کې وي، په خپله بټوه کې وي، دا عمل، دا د تعویض په شکل، دا خط، دا وظیفه تر هغو پورې چې په هر کار تاسو شروع کوئ، په هغه کار کې به تاسو ته الله تعالی کامیابي درکوي او د رزق لپاره به الله تعالی تاسو ته رزق درکوي، پر مخ باندې بدځي. او هغه وظیفه، هغه ورقه چې تاسو په کور کې راځړولې ده چې تر څونه وخت پورې دا پرته وي، د هغه وظیفې په برکت سره به ستاسو په کور کې مال او دولت زیات وي. تر هغه وخته پورې به ستاسو په کور کې برکت زیات وي. تر هغه وخته پورې به ستاسو کور ته فقر، مسکنت، غریبي هېڅ کله هم نسي را، او تاسو به ستاسو را روان نسل به، ستاسو کورنۍ به الله تعالی له فقر او له مسکنت څخه په خپل حفاظت کې وساتي.
نو لہذا دوستانو دا عمل په ډیره توجه سره وکړئ، په یقین سره وکړئ. یو مثلا په یو ورقه سی ولیکئ، په خپل جیب کې د سره محفوظ کړئ. په دوهمه ورقه کې سی ولیکئ او هغه په خپل کور کې د سره محفوظ کړئ. ان شاء الله په هر کار کې سی بیا قدم کېږدئ، په کار کې الله تعالی تاسو ته کامیابی او ترقی در نصیب کړي. نو لہذا دوستانو دا وظیفه خپل هم وکړئ، له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. الله تعالی مو خوشاله او آباد لره، الله تعالی مو تل ژوندي او کامیاب لره. پر الله مسپارم. السلام علیکم ورحمت الله.